هغوی ته غواړي هندوستان ته کډوال شي. لومړی که تاسو د امریکا، کاناډا او یا د ناټو له غړو هیوادونو سره کار کړی وي او د هغوی د مهاجرت پر نوو شرایطو برابر یې، هندوستان بهترین انتخاب دی. لګښتونه به مو لږ وي او په اسانۍ د نړۍ د هر هیواد له سفارت سره اړیکه ټینګولی شئ. هندوستان ته د تګ لپاره باید آنلاین ویزه وغواړئ، خو تر څو چې په کابل کې هوایي ډګر کې شرایط سم شوي نه وي، عادي الوتنې نشته. د هندوستان د آنلاین ویزې د اخیستلو لپاره دغه ویب سایټ ته مراجعه وکړئ. دویم، هغه خلک چې له بهرنیو پوځي او ملکي بنسټونو سره د کار اسناد لري خو بیا یې هم ژوند په خطر کې وي او نشي کولی اروپایي او پرمختللو هیوادونو ته کډوال شي، کولی شي هندوستان ته ولاړ شي. مګر مخکې له دې چې هندوستان ته د ټیکټ نیټ وکړئ، باید په څو خبرو وپوهیږئ. الف، هندوستان د مهاجرت نړیوال قوانین نه مني. ټولو کډوالو او بهرنیانو ته د خپل ملي امنیت له دریڅې ګوري، ځکه نو له کډوالو سره چلن هر وخت بدلیدونکی دی. ب، له افغانستان راغلي کډوال باید په ډیلي کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې یا UNHCR ته مراجعه وکړي او پناه وغواړي. د کوویډ-19 له کبله ممکن د لومړۍ مرکې لپاره څو میاشتې وروسته راوغواړي. په منځني کچ ستاسو د دوسیې څېړل کیدی شي 3 تر 4 کالونو پورې وخت ونیسي. په استثنایي ډول ځینې دوسیې په 1 کال کې هم څېړل شوي دي. جیم، هندوستان ته راغلي کډوال دریم هیواد ته راتګ یوازې 1% چانس لري، تر څو مو چې په هند کې ژوند له خطر سره مخامخ شوی نه وي، بل هیواد ته استول نشته. دال، کله چې د UNHCR لخوا ستاسو دوسیه وڅېړل شي او د نړیوالو قوانینو له مخې کډوال وپېژندل شي، د UNHCR لخوا یو د کډوالۍ ځانګړی کارت درکول کیږي چې له مخې تاسو د هندوستان قانوني استوګن بلل کیږئ. خو دغه کارت په سراسر هندوستان کې دومره بې ارزښته دی چې حتی یو سیم کارت ورباندې نشئ اخیستلی. په هوټل کې خونه پرې نشئ نیولی او بانکي حساب هم ورباندې نشئ پرانیستلی. د هندوستان حکومت ستاسو د پیژند پاڼې په توګه په رسمیت نه پیژني. په دې کارت سره کوم بل هیواد ته نشئ تللی. د مهاجرت کارت پر بنسټ د هندوستان حکومت د استوګنې اوږدمهاله ویزه ورکوي، خو پړاوونه یې دومره پیچلي دي چې هیڅوک اټکل نشي کولی آیا بل ځل به ویزه ورکړل شي او که نه. له هر کډوال سره متفاوت چلن کیږي، چاته 1 کلنه، چاته 1 میاشتنۍ او چاته 15 ورځنۍ ویزه ورکوي. د ویزې له بشپړېدو وروسته به ټول پړاوونه له سره بیا وهل کیږي. پر دې بنسټ له افغان هندوانو او سیکانو پرته چې هغوی ته د هندوستان حکومت ځانګړی امتیاز ورکوي، بل څوک دې د ویزې په تمه نه اوسي. د مهاجر کارت یوازینۍ ګټه دا ده چې هندوستان و هیڅکله له خپلې خاورې نه وباسي او که چیرې هغوی ستاسو د شړلو پرېکړه وکړي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره مکلفه ده چې دریم هیواد ته مو بوځي. هغه خلک چې په هند کې 11 کالونه قانوني ژوند وکړي، یعنی مهاجرت کارت ولري، د هند تابعیت اخیستلی شي، خو شرط یې دا دی چې له خپل افغاني تابعیت څخه به لاس اخلي. که غواړي خپل افغاني تابعیت وساتي، هیڅکله د هندوستان تابعیت نه ورکول کیږي. دا موده د افغان سیکانو او هندوانو لپاره 3 کالونه ده. واو، هندوستان ته له راغلو کډوالو سره هیڅ ډول مالی مرسته نه کیږي. له لومړۍ شیبې څخه مو مسؤلیت پر خپله غاړه دی. تاسې مکلف یې ځان ته دنده پیدا کړئ او خپل ژوند سمبال کړئ. په هندوستان کې دنده پیدا کول لکه د مرغۍ پی داسې دي. په هیڅ ډول دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لرئ. کولی شئ په ریړۍ کې سودا خرڅه کړئ او که لږ پیسې ولرئ او په ژبه وپوهیږئ، په هغو سیمو کې چې افغانان میشت دي کوم دوکانګی جوړ کړئ او یا د سړک پر غاړه لیلامي او نور توکي وپلورئ. ستاسې ماشومان په دولتي ښوونځیو کې تر 12م ټولګي پورې وړیا زده کړې کولی شي، خو د دولتي ښوونځیو د زده کړو کیفیت خورا ډېر خراب دی. په دولتي روغتونونو کې مو وړیا تداوي کیږي. که ستاسو اولادونه په هند کې وزیږیږي، د ځینې نورو هیوادونو غوندې د هندوستان تابعیت نه ورکول کیږي.
یوازې د هند حکومت یوه زیږپاڼه ورکوي چې په ټوله نړۍ کې منل کیږي او تصدیقوي چې دغه ماشوم په هند کې زیږېدلی دی. د کډوالۍ په پار هندوستان د چا لپاره مناسب دی؟ د هغوی لپاره چې کوم پرمختللي هیواد ته د تلن امکانات نه لري او مجبور دي چې پاکستان یا ایران ته کډوال شي. د دې دواړو هیوادونو په پرتله هندوستان سلګونه ځله ښه دی. که غواړئ دریم هیواد ته له هغو هیوادونو سره د کار له اسنادو پرته ولاړ شئ نو هڅه وکړئ داسې هیواد ته ځان ورسوئ چې کډوال نه مني او د کډوالو چارې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ادارې یا UNHCR لخوا پر مخ وړل کیږي. په دې حالت کې که تاسې د UNHCR لخوا د کډوال په توګه ومنل شئ یا د اداره مجبوریږي تاسې دریم هیواد ته چې عموما اروپایي هیوادونه کاناډا، امریکا او استرالیا پکې راځي ولیږي. یادونه: د هندوستان ویزا په آنلاین ډول ترلاسه کولی شئ، خو تر څو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې شرایط نورمال شوي نه وي عادي الوتنې نشته. د هندوستان ویزې ته تاسې له دغه لینک څخه اپلای کولی شئ. دا لیکنه ښاغلي عبدالحمید بهیج کړې وه.